ستړي مشئ ګرانو ملګرو، لیدونکو، څارونکو. هیله من یم چې ټول به روغ جوړ یاست او تر دې دمه به د خوشحالۍ او خوښۍ شېبې در باندې تېرې شوې وي. څنګه چې ما تاسو ته په تېره ویډیو کې د وینا برخه کړ در پېژندلی و، په دې وینا کې تاسو ته ستاینوم در پېژنم چې ستاینوم څه دی او څنګه پېژندل کیږي او ځانګړتیاوې څه دي په پښتو کې. نو ستاینوم څه ته وایي؟ ستاینوم په انګریزي کې Adjective ورته وایي. اوس یې راځو سم تعریف ته یا پېژندون ته. نو ستاینوم هغه کلمه ده چې د یو څه څرنګوالی تشریحوي یا په بله وینا د یو څه ستاینه یعنې صفت ښیي، لکه ښکلی، وړوکی، ستر، لوی، ستړی، زوړ، زړور، لرګین، غمجن او په زړه پورې. یا داسې هم ویلی شو چې ستاینوم د څنګه دی او څنګه ده او څنګه دي پوښتنو ځوابونه وایي. په پښتو کې ستاینوم د نوم له نوعي یعنې جنس او شمیر سره برابریږي. یو څو بیلګې لکه ښکلی ګل. ګل نرینا نوم دی، یو ګړی دی او ښکلی باید ورسره برابر شي، نو په نرمه یې راځي. او چې جمع شي بیا ښکلي ګلونه. دا ښکلی په څرګنده یې لیکلی کېږي، ښکلي. یا که کوم ښځینه نوم وي لکه ښکلې نجلۍ. نجلۍ ښځینه نوم دی او یو ګړی یعنې مفرد دی او نو ښکلې به په اوږده یې راځي. همدارنګه په اوږده یې پایېدونکي ستاینومونه جمع لپاره د ښځې جمع لپاره هم یو شان پاتې کېږي، لکه ښکلې نجونې. یعنې بیا یې تکراروم، ستاینوم په پښتو کې د نوم له نوعي یعنې جنس او شمیر سره برابریږي. اوس راځم د ستاینوم ډولونو ته. یوه ډله تړښتي ستاینومونه دي یا ترکیبي ستاینوم چې په انګریزي کې ورته compound adjective وایي. تړښتي ستاینومونه له یو نوم له دوو خپلواکو ګړونو جوړ وي، لکه نوم او ستاینوم. یعنې چې له نوم سره بل ستاینوم وي، لکه خوا بدی او خوا خوږی. دغه خوا نوم شو او بده او یا خوږ ستاینوم شو. یا نوم او کړ. جنګ ځپلی او زیارکښ. په جنګ ځپلي کې د جنګ نوم شو او ځپل کړ شو. او په زیارکښ کې زیار نوم شو او کښ چې له کښل راغلی کړ شو. یو بل تړښت ستاینوم نوم شو لکه پړ مخ، بدمرغه، سپین سترګی او کمزوری. پړ مخ یعنې پړ ستاینوم شو او مخ نوم شو. یا بدمرغه، بد ستاینوم شو او مرغ یا مرغ نوم شو. سپین سترګی، سپین ستاینوم شو او سترګه نوم شو. کمزوری، کم هم کړول دی او هم ستاینوم دی او زور نوم شو. او بل تړښتي ستاینومونه هغه دي چې له کړول او نوم جوړ وي، لکه نیم ژبی، نیم کړول شو او ژبه نوم شو. نیمګړی او ډېر پېښی، لکه ډېر او پېښه. ډېر پېښې یعنې څه معنی چې ډېر پېښېږي، لکه frequent چې په انګریزي کې ورته وایي. او ځینې داسې تړښتي ستاینومونه هم شته چې له دریو ګړونو یعنې مورفیمونو جوړ وي، لکه سربل نوم او وستربل. لکه په زړه پورې، په سربل شو، زړه نوم شو او پورې وستربل شو. اوس راځو بېلښتي ستاینوم ته. بېلښتي ستاینوم ته یعنې derivational adjective یا اشتقاقي ستاینوم. هغه د وروستاړو او مختاړو
په مرسته څرګندېږي. وروسته اړه یعنې په دې سور رنګه څلورګوټي کې وګورئ سفکس ته وایي او مخته اړه یې پریفکس ته. اوس څو بلګې د وروسته اړو بلګې لکه ایز، این، ور، جن، ای، یي. لکه سوله ایز له سوله او ایز جوړ شوی، زرین له زر او این، زړور له زړه او ور، غمجن له غم او جن، شمالي له شمال او څرګنده یې او برېښنایي له برېښنا او یي. او د مختاړو بلګې، مختاړ هغه ځای چې هغه نه خپلواک ګړ دی چې د نوم مخته ولاړ وي لکه بې او نه. دا دواړه د ستاینوم منفي بڼې څرګندوي او جوړښت یې په دې شکل دی چې نه او بې نوم جمع نوم چې ستاینوم جوړیږي، لکه بې خونده، ناسم، ناپاک، بې خبره، بې خبره یا بې خبره. نو دا وه د ستاینوم پېژندنه. هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو ترې زده کړي وي، او د تل په څېر دا غوښتنه درنه کوم چې له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. کور مو ودان او په مخه مو ښه.